هیڅ کله به دې خلک یاد نه کړي. دا دومره بې رحم دنیا ده چې هر څومره د چا سره ښه وکړي، د چا سره ښه وخت تیر کړي، چې کله ستا سترګې د دې دنیا نه پټې سي ته به د هر چا نه هیر سي. نو بهتره دا ده چې موږ د الله یاد په زړه کې وساتو، د الله سره وفا وکړو، د قرآن سره وفا وکړو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو سره مینه ولرو. ځکه د الله مینه، د قرآن مینه، د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مینه دا دنیا کې هم تا سره وفا کوي، په آخرت کې هم تا سره وفا کوي. چې کله ته په دنیا کې د قرآن سره وفا وکړې، قرآن په یاد باندې وساتې، د قرآن سره تعلق ولرې، په ورځ د آخرت به قرآن تر هغه وخت پورې ستا سفارش کوي چې تر څه وخت پورې الله تا ته بخشش نه وي کړی، تر هغه وخت پورې قرآن ستا ملګری وي. په ورځ د آخرت به رسول الله صلی الله علیه وسلم ستا شفاعت کوي د الله څخه. او که چیرې په دنیا کې تا په زړه کې د الله یاد ساتلی و، الله دې هیر کړی نه و، ورځ آخرت به الله خپل رحم درته ښکاره کړي او ستا لپاره به د جنت دروازه خلاصه کړي. نو په ژوند کې خپل زیات وخت هغه د الله په یاد کې ولګو، د قرآن سره تعلق جوړ کو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت سره تعلق جوړ کو. همدا هغه لاره ده چې دنیا کې مې هم یوازې نه پرېږدي، تنها مې نه پرېږدي، په آخرت کې مې هم تنها نه پرېږدي.